ملګرو زمونږ تیر د پولیټیکل ساينس لیکچر او د سورسز اف لا باره کې نن کاینز اف لا باره کې خبره کوو چې د قانون اقسام چې دي نه دا کم دي. تقریبا 1400 اقسام ما په بورډ باندې لیکلي دي او ډیر انټرېسټډ ټاپک ته په مزه باندې په اړ یو باندې ځان په کولو کوشش کوو. د ټولو لومبه دی نېشنل لا قومي قانون. نو قومي قانون هغه قانون دی چې کوم د یو قوم لپاره دی. مطلب دا اٹ از اپلایکیبل within the jurisdiction within the boundaries of a state. چې د یو سټیټ د پولو دننه کوم قانون چلیږي نه قومي قانون شو. او هغه قانون چې هغه د ملکونو په میانس کې چې کوم تعلقات دي هغه ریګولیټ کوي نو هغه د انټرنیشنل لا ویل شي. لکه ګورئ که چېرته قوانین نو غنه انټرنیشنل لا نه نو د ملکونو په میانس کې د تعلقات بیا به هر وخت جګړې جوړې دي. لکه د دې د ټولو خو وسان مثال لا سمندر کې دی شي چې د سمندر چې دی یو ملک سره سمندر دی بل ملک سره سمندر دی نو د دې یو ملک په سمندر کې باونډري تر کومه پوری دی بل ملک په تر کومه پوری او د یو ملک سره لکه ګورئ پاکستان سره چوس کم سمندر دی نو د پاکستان په دغه سمندر کې 2,90,000 مربع کیلومتر علاقه چې دا نه د پاکستان سمندري حدود دي. اوس دا 2,90,000 مربع کیلومتر علاقه چا مقرر کړی دا د انټرنیشنل لا مقرر کړی دا د هغه قانون مطابق لکه پاکستان په دومره یې سرسي. اوس چې پاکستان کوم یې سرسي نو په دې باندې پاکستان او ټریډ شپس چې کوم دي نه به چلیږي خو وارشپ دي ته نشي راتلی د پاکستان د اجازت نه بغیر. د کشان پاکستان به پکې نیول ایکسرسایزز کوي دا د پاکستان د نیوی انډر دا خو کچري بل ملک د نیول ایکسرسایزز د لپاره راځي نه بر پاکستان په اجازت مند راځي. نو دغه انټرنیشنل لا دا ټولې خبري لکه ډیکلیئر کړي دي. کانسټیټیوشنل لا لکه د قانون کتابونه هغه غټ کتابونه چې ججانو ته په عدالت کې مخې ته پراتی باقي کې بزرګونو په لکونو باندې دفعې دي او قانونونه دي کنه. خو بل طرف ته پاکستان د 1973 دی او هغه 280 دفعې دي. دغه 280 دفعې چې دي نه دا کانسټیټیوشن لاره د هر یو ملک چې کوم آئین او باغی آئین کې دنه کوم قوانین نه هغه د کانسټیټیوشن لا ویل شي. د دغه کانسټیټیوشن لا نه علاوه چې نور کم قوانین دي یا په زرګونو په لکونو باندې هغه کامن لا کې راځي عام قانون چې ورته ویل شي. پبلک لا او پرایویټ لا یو بل سره لینک دي چې کله په عدالت کې داسې یو کیس چلیږي چې هغه کې یو طرف ته فریق عام وګړی لري عام سړی لري او بل طرف ته سرکار دی د سرکار یو اداره ده نو چې د کم قانون مطابق دغه کیس چلیږي او د کم قانون مطابق جج فیصله ورکوي هغه ته پبلک لا وایي. او چې کله په عدالت کې داسې یو کیس چلیږي چې دواړو طرفو ته عام وګړي دي عام ولسته نو هغه د پاره چې کوم قانون دی او د کوم قانون مطابق فیصله ورکول شي هغه دا پرایویټ لا ویل شي. کریمینل لا او سیول لا یو بل سره لګي. کریمینل لا چې په اردو کې ورته فوجداري قانون وای او سیول لا چې په اردو کې ورته دیوانی قانون وای. نو دې دواړو کې دا فرق دی کنه چې لومبه به سیول لا وو کله یو سړی په بل باندې داوو کې په عدالت کې چې د زمانہ زمکا ګیره کړی دا یا زما په دلاره کې سره او دی وای چې په دلاره کې نه منم نو دا داسې چې دا چې پراپرټي سره ریلیټډ کوم کیسونه دي نه هغه ته دیوانی مقدمات وای. خو کچره دا پراپرټي باندې چې کوم کیس دی او بدی باندې جګړه وشوه نو دین د سیول کیس ویل بی کنورټډ ټو کریمینل کیس. نو بیا به دا کریمینل د شي ځکه چې بیا خو پکې کرایم وشو جګړه وشوه کنه نو چې کوم کرایم زوشي نه هغه مقدمه چې د کوم قانون تحت ډیل کیږي نه هغه د کریمینل لا وای او چې کوم د پراپرټي د ډیلینګ لپاره دي نه هغه د سیول لا وای. اوس بل طرف ته دا دي نو چې دا اوس کوم قوانین دي دا ټول دی کومه رول اف لا ده. نو رول اف لا قانون کی حکمرانی شي ورته اردو کې ویل شي قانون کی حکمرانی لکه نه کې کسی سیاستدان کی حکمرانی نه کې کسی بیوروکریټ جرنیل یا جج کی حکمرانی بلکې قانون کی حکمرانی چې په ملک کې بچلیږي نه قانون بچلیږي. صدر وزیر اعظم آرمی چیف جج دا ټول د قانون لاندې دي د قانون کی حکمرانی وای رول اف لا. ایڈمنسټریټیو لا دا ویل شي چې دا صرف په فرانس کې دا او په فرانس کې دا قانون چې دی د دې مطابق چې کله د یو سړی چې هغه عام سړی دی او بل طرف ته یو سرکاري افسر د دې دواړو مینس کې کیس راغی نو د دې لپاره جدا بیا یو قانون جوړ کړی دی. دا موږ چې دلته کې کوم پبلک لا خبر وکړه اج د سرکار او د عام وګړي په مینس کې دلته کې نه سرکاري افسر یادای ملازم یادای نو چې ملازم په مینس کې او د عام وګړي مینس کې رااله نه غیر لپاره ایڈمنسټریټیو لاره. سټیټیوټ از د ایکټ اف پارلیمنت هغه قانون کوم چې پارلیمان جوړ کړی دی. نو موږ تیر کې سورسز اف لا کې ویلو کنه چې لیجسلیشن په لار باندې قوانین جوړیږي خو نورم بل لا سورسز دي چې راغې نه قوانین جوړیږي کنه نه هغه چې د پارلیمان په لار کوم جوړ شي نه هغه ته ایکټ اف پارلیمنت یا سټیټیوټ وای. اورډیننس چې کله لکه د پاکستان د قانون مطابق چې کله اسمبلی او پارلیمان په اجلاس کې نه او ملک ته فوري تور باندې یو قانون ضرورت دی نو صدر یو قانون جاری کی
هغه د صدر هغه جاری شوی قانون د عارضي وخت لپاره د لږ وخت لپاره د یو مقرر کرده پیریډ لپاره هغه ته اورډیننس ویل شي. دا غینه پس چې کله پارلیمان اجلاس ته راشي د پارلیمان خو خره چې دا اورډیننس اپروف کوي او کنه ریجیکټ کوي او کچره نه اپروف کو نه ریجیکټ کو نو اتوماتیکلی چې هغه وخت تیر شي چې کوم مقرر کرده پیریډ دی چې پاکستان کې سلور میاشتې دي دا غینه پس دا ایکسپایر شي. مارشل لا چې مونږ وګورو پاکستان کې سلور پیری د مارشل لا راغلی دا نو دا مارشل لا اټ از د سټیټ اف افیرز دا هغه حالت دی ان وچ د آرمی از امپاورډ ټو رول د کنټری چې باغی کې فوج ته دا پاور ملو شي چې هغه بیا په ملک باندې حکومت کوي نو دغه د مارشل لا ویل شي. سپیشل لا لکه الا وچ از ویری سپیشل ان اټس اپلیکیشن چې هغه په خپل اپلای کېدو کې سپیشل لا to the persons or to the special locality چې هغه لکه د یو لوکیلیټي پورې ده لکه څنګه چې په پاکستان کې دنه آرمی چې کوم ده د هغې خپل عدالتونه دي او په هغه عدالتونو کې د هغې د قانون مطابق کیسونه چلیږي چې دغه قانون چې دی نه دا خو صرف در آرمی پورې اپلای کیبل دی که نه نو دا سپیشل لا شوه. نو دا قوانین اقسام شو. په بل ویډیو کې بعد پولیټیکل ساينس یو بل لیکچر سره تاسو ته حاضرېږم تر هغې پورې راله اجازت راکوي. الله پامان.